سلام ښکلو لیدونکو ستړي مه شئ خدای دې وکړي ښه به وایي صحت به مو ښه وي اونۍ به مو په خیر تېره کړې وي بیا هم له ژمن څخه سیل خپرونه پیل شوه خو موږ نن خپرونه دا ډول جوړوو چې له خوست ښار نه راځو همدغسې پسې ځو چې تر کوم ځای پورې ورسېدو په دغه مسیر کې یا د سړکونو ترڅنګ چې کوم کسان چېرته روان دي موږ هغې سره خبر لرو درمان سره خپرونه تر پایه ګورو موږ خوندوره خبرې کوو له خلکو سره غزل بیتونه ټاپې ټوکې ټکارې له خلکو سره د دوی پر ژوند غږېږو خپرونه تر پایه راسره وګورئ خوند تر واخلئ زه درمان یم او دا خپرونه سیل خپرونه ده یس خلک دی خلک به په مړه کې یا به ځون په مړ کې په بایسیکل نه نو بایسیکل نه چې څوک وایي ځین شو خپا به نشي مثلا که نه ته اوس دارې فکر وکړه چې زه به تریلوم نه ته نه تریله اوسه پرې خو تو اول دوی د وای تریله مسار مخ خوشو کڅرګي ها نه تریله نه کني اوس می جوړا پرې وخه سه به خواګ کنه درته وای نوم د منیر شو شیخ نه مشاور یا خپل نوم می عمر ده عمر شیخ دا ملګری کوم ځنه پیدا کړی دومره ډیر دا ولا د بازار کې روان وو یو سپیکیږي وشه د غاره سره روان خو یو دغه تو څه د لهجه کې لکه سپیکیږي لکه د سرڅی کنه د سر سره روان یا سیخخیږي د غاره سره روان خو اوس درته وای چې په دا ملګری کې د کوم ملګری ډیر خواخ دا یا ډیر توسره پته کېږي ته به څه چې کوم یو څنګه سره وي خو غاب ډیر نه ګرونی دا تکتر دا خپل نوم چې دا خپل نوم رحیم الله ده په تور مشهور ده نه کسه زبیا داس نه نه پیګه مش دغه لکه مش مخ کنه چارته خالی خو چارته خالی نه کنه ته سای مګر زه تکړایم کچریا دا ډیر تکړه ده ماشاءالله تو هم بایسیکل بریک ورنکړو ورګه داس چې مدنه تری آی مې نه وای بل مرګلی مو غزل مزل د زادي چې د زادي غزل مو ولاکس دا وی خدا دار دا شي مون مخته ټیر نه وینو کوګو ته کې بیا دا صفت کې د سرته ټیر وینو بس مخته ټیر سي په مخته ټیر سي دا غد کله د بایسیکل بازار ډیر وی کنه دا هغه کې دسي په دا کې به برخه نه خله ولای اوس پر خوس کې دار چانه دی لشي بازای وی کني شي بازای وی ور مشکل نشته په څه د خوسته بایسیکل می 3000 خواسته 3000 خرچه مې پکړې دو خرچه مې پکړې دا د پلیټونه مې ورشولې چرته مې ټیر سامان مې ورشولې دي پلیټ ته جوړ کړی دی انتر رسمي څه پلیټ مې ته جوړ دا بیا طالبان سره یې کټیر ویناو کوګه دا کاسي د شیخ دا به موږ د سایکل غو ګورو زبم شاته سره وانم زموږ پرونه دوام لري درمان لیدونکو ژمن رادیو ټلویزیون دی او ترڅنګ سیل خپرونه د موږ نن خپرونه د غرغښ لسپ مربوطاتو کې هم له کسانو سره خبرې لرو او له څنګ کې بیا ښار ته په دغه تلونکو ځایونو باندې دلته چې موږ چېرته کسان ګورو دغه شباب کسان چې وي که نه هغې سره موږ خبر لرو یو کس راسره دی د نه پوښتنه کوو چې دی څوک دی له کومې سیمې راغلی دی السلام علیکم ګل ستړی مه شئ وعلیکم السلام روزانه څنګه یې شکر دی کوم ځای نه راغلی ننګرهار ولایت نه راغلی یم دلته باټای کې کار کوم ننګرهار ولایت څه نومېږي عصمت الله ګله ننګرهار ولایت کې هلته ګرمي څنګه ده هلته دغه موسم څنګه دی موسم نه راته ښه لګي دلته غریبه کې والا موسم خو هلته د دې ځای نه لږ ګرم دی په اندازه باندې به ګرمي لږه زیاته وي هلته او دلته راغلي و غریبۍ پسې بس هلته کارونه نه پیدا کېدل نو دلته راغلو باټای کې کار کوم اوس نن خو جمعې ورځ د فکر کم تاسو به رخصت څنګه راوتلی دغه ځای ته الله نن جمعې ورځ موږ خو پرون راغلي رخصت هم نه و کار هم کولو خو دلته اوس د ملګرو څه سودا مودا کم و هغې پسې راغلم و مال شي خوراک دپاره څه ویسو څنګه د خوست خلک څنګه دي
ولا ښه دي ښه زبردسته خلک دي ښه نرم ما وایي چې دلته ورسره راشي د صفت به یې که رښتیا به وایي ډار مار نشته رښتیا به وایي خبره نشته دی خو دغه اوس موږ راغلي یو که نه د دویمه ورځ دی موږ دغه کم خلک چې موږ سره کیني پاڅېږي دا خو ماشاءالله ښه نرم خلک دي لهجه باندې پوهېږې داسې لږ ډېر پوهېږو وخت هم ورسره تېر کړی دی چې ډېر خوند درکوي خو ستا لهجه کې چې ډېر خوند درکوي والا بس خو سواله ژبه مو ډېره خوښه ده کومه خوند درکوي وشه ډېر خوند درکوي وشه داسې د چې خوند درکوي والا بس دا پرون موږ راتلو هم دغه ګاډي کې راناستو نو موږ ځای غلط کړی و بلد نه و که نه نو موږ به پوښتنه وکړله چې دغه ځای له کومه لار تللی نو بس چې چا نه به پوښتنه وکړه صرف دغه ټکي به یې کولو چې مخکې څه نو دغه موږ باندې مخکې صحیح دغه ټکي موږ باندې ډېر ښه ولګېدو کله چې خپل ملګري سره بنډار کې کنی کنه بنډار به کوئ هغه بنډار کې ستاسو هغه شوخ ملګری کوم یې وي هلته بیا هغه بنډار څنګه کوئ غزل وایئ ترنمونه کوئ سندرې کوئ څه وایئ نو شته موږ سره داسې هلکان شته دی ګپ شپیان هلکان که نه شوخان شته دی موږ سره چې ښه بنډار کوي غزلې وایي ټاپې وایي ته څه کوې ته والا بس موږ داسې څه نه دي زده چې موږ پکې څه ووایو یو بل کس سره وغواړئ ځان باندې ګوته ډېره مننه کور ودان تا ته به یې رخصت درکړم دلته بیا یو بل کس سره خبرې وکړو السلام علیکم ګله ستړی مه شې ښه ساعت مو ښه دی په خیر د وینم ښه خو یې سترګه د شیانو خوست دی چېرې راولېږه سر ټایم د ډوډۍ خورو څه نوم یې عبدالله ډوډۍ خپله پخوې که د دیګ مې خپله جوړوې که کور ته وړې والا نه مارکیټ کې کور خیرونه ورته سرې کوم ملګري دې سره دي مارکیټ کې څه کوې مارکیټ چوکیداران مې دو ماشاءالله سترګه داسې ستړې دي لکه چې ښه خو شپه د تېره کړې د والا پخوۍ نه خامخا نو شپه تېروو که نه چوکیداران د چوکیداري داسې یو هغه چېرته وښیې که نه ښې خاطرې بده خاطرې خو حتم لري داسې یوه خاطره چې پتونه تېره شي هغه کومه خاطره ده خاطره خو دا خاطره ده چلواق شپه به ګیزه پره تېروې که نه بس دا خاطره ده دا خاطره کله چې ګوښه وي چې ډېر سوچونه کوم سوچونه وایي ترنمونه یې ځون سره کوي سندرې یې ځون سره کوي چې ډېر کوي والا نو خامخا توخا پوښتنه وکړه سړی چې ګوښه وي نو یو فکر خو چې یا به ترنم به ځون سره کوم ترنم ډېر یې ترنم خو والا دا پوښتنه ما ولې باید خو تعلیم نه لرم دومره کنې ترنم خو دلته یې چې ولا ترنم کومه سندره کله ورې پسې واګو کومه غرنۍ سندره خو ته ونڅه سندره کومه چلا دا پوښتنه ما نه کوه ته کوم ځای راغلی ګله سړی ماشه جوړې په خیرت مونږ خو سیل خپرونه دو خو نن مې داسې وکړه چې موج دغه سیمو کې به داسې جوړه کړم که نه زه خو داسې تفریح سیمو ته ډېر څه ملکه تپې ته شي خوست کې تفریح سیمې نن مې داسې وغوښتل موږ څه دغه په شکر چې داسې لوټ شه که نه دا سیمو کې داسې خلک وکړه بیا مې دا ځای کې دغه د غرغښ له سیس سره مې څنګ کې دغه یوه مکینادو کې چې دي که نه دا ځای به جوړ موږ دا ځای کې خلکو سره خبرې وکړم ته هم پیدا کړې ماشاءالله داسې ښه ویښتون د روغوالی نه زنجې بیخي به دې ته تاسې روغوالی نه وایي نه څه ویلې ملمرکوټ کې مې ډېرې خپرونه جوړ کړې دي خو دې طرف ته نه یې روغوالی نو مو درته ووایه که نه چې موږ خو زه تفریح سیمې ته څه شنن د ځای ته روغلم بس خوښ شو چې دې ته تاسې روغوالی یې زه داس کې روان وم زه ورغکل یم ورغکل د ځای ته روغلی څرګه روغلی د ځای ته دلته یې ملګری دی مشهدانې به ورچا کار شو غرمه په ملګرو چا وی جوړه که نه هغه کې بوخ کې دي که کلي ته ورځي نه دا دلته کلي ته ورځم چې کې ورځنۍ چاره دي چې دي یاره اوس ما ښایه ځکه چې دارې وخت ده والا چې لایا وګېځې دا ښه وي ډېر ښه ویښتون نه پرې دي تون خو والا لارې دي چې څه وي خپل دي که پردي نه اوس پر خو الحمدلله ډېر خلک اوس کاري ځکه دا پوښتنه درنه وکړه نه موږ خپرونه خو تفریح خپرونه د شاید ټولې لیدلې وي مخکې ټولې قسم که نه ډېرې قسم د ژر د موږ خپرونه سره بلاد وي د موږ خپرونه به ته څه رقم ته ښکلي کړي چې لږ ځکه اول نه پوښتنه وکړه هغه یې چې موږ غرنۍ سندره زده دي بیا یې چې مونه پوښتنه مه کړه چې یې چې ترنمونه کړم چې مونه پوښتنه مه کړه والله ما خو دومره ډېر شی زده وي چېرته وایم چې چی خوند درکوي دا رقم ته سړی نر سړی مو ته خوند درکوي څه سره کوي به نو دا ځای کې دا ځای کې به تر سره کښېنې دا ځای کې مینه خو غواړې قربانې تا خو ټوکې نه دی لوګی کوي ښکلې ځواني تا خو ټوکې نه دی مینه خو غواړې قربانې مینه خو غواړې قربانې تا خو ټوکې نه دی لوګی کوي ښکلې ځواني تا خو ټوکې نه دی مینه خو غواړې قربانې یم د مینې ګناهګار په دروازه کې ولاړ یم د مینې ګناهګار په دروازه کې ولاړ جنن کړه مهرباني تا خو ټوکې نه دی
و مینه خو غواړي قرباني مینه چې کړې راشه زما د حال پوښتنه وکړه مینه چې کړې راشه زما د حال پوښتنه وکړه یم تر اوسه ارماني تا خو ټوکې نه دی و مینه خو غواړي قرباني مرا واسطه ټپې د زده دي هر څه صوب یو د خپل په ترنو کې یو څه ټپې وایي یو کسر کو د داس یو سارو کې ته پیدا کده سترنو مته جوړ کې چې هغه نه موږ ست ټپې وایي څه ټپه بسره وایي یو خوږه خوږه ځکه لیدونکو بیج د نن سره کوم خبره د ته هغه سیمه ته چې اول تخبرونه جوړه و شنه ناس پیکا خبرونه چې لګي رنگینه مو خدای نه غوښه داره کنه خلک چې لګ جا موږ خو ځان داره کته ځکه ته ملګری پیدا کوي چې موږ د ځان وکړ لوټ شو دغه بشي هغه طرف ته د منګالو طرف ته خڅ خپل زوینه دي داره چې په روح لا واشه کوم هغه سره خاطر کې راسي کوم ټپې راځي باري وکړي نه چې توس دا وی کنه اوس دا څه خبره ده چې ته شروع کې ځکه چې خبرونه ځکه چې نه خو زه تو طرز خلم خو مته کوم طرز سره دا سې یو ټپ کوم ډېر خوند کېشته ورې په ورس کې د سره زنه تاسو زه خو د غارې په وچه یم ته وای دا وشه وای ټپې ته هاین ټپې د غارې په وچه یم وشه ټپې وای چې موږ یې وکړو و خدای مین څوک پچا مکړې چې وسی نه رسی په مخ یې وخ کې زینا مهرباني یا اوس یو اتاریا سړی په نیمه لار کې پرېږدي ملا په پردو راوړو څنګه وتړمه اول دې ویلې چې مین شه اوس راته وایې چې زړه صبر کړه مینا یا په ما به غټې کیسې وشي لالی به ښه شي زه به بیا بدنامه شمه زما په زړه کې څړیکې وشوې لکه چې زړه کې د لالې وګرځېدمه او ټګمنو سترګو نه د جار شم نه پوهه نه ومه پښتو نیولې ومه ودې تو په زړه به مو ته څه وې زه خو دې خولې ژولې په منځ در نیمومه او زړه کې مې نور څه پاتې نه دي لکه په تیره مړی ځان ته څمه یکه زه خبر وای چې بېلتون دی ما به تصویر درله د شپې اخیستی ونه او زوندې په تیرو 400 تور که خپل ملګرو ته د زه بدنامه کړمه بل تا نه په قصاب خرڅ شوم د غم په تبر مې هډونه ماتوینه و د بېلتانه کیسې شروع دي ما د لالې لاسونه کلک نیولې دي نه وروستی دې دی چې خدای دې له ښې ورځې نه پټ کړه په دوزخي رواج د زه سکروټه کړمه جنۍ نه بعد بلو نشته یو یارې مړ شي بل ته سترګې توروینه ډېره مننه کور ودان ښه اوسېږې بېقدر ماشه ته ښه بنډار غواړم ملګرو سره نو بس خدای نه داره کنه خلک غوښه ورشه لږ د زړه غم سره سپک شو زړه بړاس کو بسلی شي جار په خیر لوړ شي خوږه ورځ جار ډېره مننه السلام علیکم لیدونکو ژمن راډیو ټلویزیون دی او ترڅنګ یې سیل خپرونه د نن موږ دا ډول جوړوي چې موږ بېلابېلو ځایونو ته ځو ان له خوست ښاره رانیولې تر غرغښت لسې پورې راغلې بیا به واپسې زه په خوست ښار کې بېلابېلو کسانو سره خبر لرو 3 کسانو سره غږېدلې او له دې وروسته به نور کسان هم له تاسو سره موږ څه ډول کو زموږ د ژمن پر پرده پر سکرین به د دوی هغه خوږې خبره ترنمونه اورې ګورې به ډېره مننه
ستړي ماشه لیدونکو ډېر ستړي ماشئ اونۍ به مو په خیر تېره کړې وي ژمن راډیو ټلویزیون دی ترڅنګ یې سیل خپرونه ده زه ستاسو تقریبا 15 کلن ملګری یم شپږ کلن ملګری یم اوس جوړ شوی یم خو څه خیر ستړی ماشه ګله خیر اوسې مننه خیر راغلی مننه شول چې څه نومېږې نوم مې محمد بصیر ده کوم ځای نه راغلی بصیر داسې لږ لږ داسې دوله به م څو مخکې به م څو چېرته تللی وې موټرسایکل مې بولی و میلې ته ښه مې خرڅوو او بس ښه و خرڅ مې که په چې و کومه ډله و ونډه و سیونټیر سره و په څو د خرڅ که 50 مې خرڅ که په څو د اخیسته و په 2 شپېته 50 تقریبا 6000 روپۍ د پکې توان وکړه و د کلدارې که نه کلدارې کوم ماډل و 14 ماډل و 14 ماډل دومره ارزان شوي دي بیا والا خو خلک اقتصاد خراب ده دغه د وجې څوک زړه نه ښه کوي ورته بیا د ما باندې ولله خرڅول ما ته به دې ویل وه یاره ما به درنه اخیستی وای په قرض هغه زموږ دغه ځینې د زادرانو د موږ غرنۍ سیمې منطقې که نه منګل زادرانو د برخې که نه هغلته چې موټرسایکل یا موټر اخلې بیا هغلته دغه ډول خبره ده چې درته وایي چې درځه په د غوټو خو پېژنې غوټې که نه جلغوزي چې پکې وایي هغې وخته بیا اخلي دوی ټول شیان هغې ته اخلي که پکې توان شي که پکې ګټه شوه څنګه د ورځنۍ چارې دې چې دي والا ما خپله ګاډۍ لګولې بازار کې دغه بس دومره ګزاره سره کوي شکر دی چې دومره هغه وي ګاډۍ کې ښې خطرې باد خطرې به درنه تېرېږي دا خشوله خپرونه ده که نه خوشحاله خپرونه ده تفریح خپرونه ده دغسې چې ښه خطره در باندې تېره شوې وي داسې جالبه خطرې هغه به کومه وي والا ما خو اوس د یو میاشت کېږي تقریبا ګاډۍ لګولې داسې خاطره خو نه یې رانه تېره سوې او مخ ته به ګورو چې څه پېښېږي لیدونکو دا ګوره ښه دا کس چې چېرته تاسې نه وړي که نه به زور کې چې ګاډۍ ده جوسر ګاډۍ ده ښه په دا رقته جوس خو ورنه څښئ که نه په 10 روپۍ په 15 روپۍ چې هغه به درته وایي که نه چې ښه پر مونږ جوس نه څښي اوس هسې وړی دی یاره به زور ته خو رسایي هو بالکل دوی خدمت څنګه دا چار ده څنګه دا کاروبار ښه دی ښه ده الحمدلله له کاروبار باندې ځکه دومره ډېر خبر نه کوم چې زموږ یو د هغه دی که نه پانګونې په نامه یو خپرونه ده یو بل د ښار جاج په نامه که نه هغه کې بیا زموږ دغه نور ملګري چې وي لکه سروري صاحب شو ترڅنګ باور صاحب شو عادل صاحب شو که نه هغه خپرونه جوړوي رضا صاحب که نه هغه یې جوړوي نو په دې خاطر باندې زما تفریح خپرونه د خو نن مې غوښتل چې دغه سیمې ته لاړ شم بېلابېلو کسانو سره خبر وکړم هغه به تاسو پیدا کړئ دلته یو ځای و ډېر ښایسته ځای جوړ کړی و هغې سره څو کسانو سره وغږېدم کور ودان ډېره مننه زموږ خپرونه هر وخت لیدلی شئ ژمن ټلویزیون ستاسو په خدمت کې دی موږ سره ځئ ماړۍ ته مننه خوشحاله اوسئ کوکو او خوږو لیدونکو نن زه دغه خپرونه په بېله بڼه باندې جوړوم ځکه چې هر وخت زه تفریح سیمو ته ځم هغه سیمو تاسو لیدلی دي خو بیا هملته دغه سیمو ته کسان بېلابېل راځي نو زموږ لپاره ښه دغه وي چې هلته موږ له بېلابېلو کسانو سره مخ کېږو درمنک او ویاړ دغه ستاسو خدمت کې دي او اتل چې دی که نو زما سره رښتیا خبره چې ده او زما د خپرونې د ښکلا لپاره او چې زما خپرونه ته ښکلا تر ډېره ورکوي هغه ایدولي اتل دی ایدولي اتل د کور وداني او تاسو زموږ مینه ناک ښه لیدونکو ژمن راډیو ټلویزیون او ترڅنګ یې سیل خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي بجاج څه ورته یې بجاج رشته همدغه که به زموږ خپرونه پای ته رسېږي زموږ نور خپرونه ما یې روئ زه به هره ورځ تاسو ته په بېلابېلو سیمو کې خپرونه جوړوم هغه سیمې چې تاسو لیدلې وي تاسو هلته تللي وای به او والا دغه ځای ته زه تللی یم او همدغه ځای کې زه له ملګرو سره ناست یم دا خبره به تاسو حتما کوئ زما خپرونه ګورئ درمان ته ویاړ ته ایدولي اتل ته چې زما د خپرونه هغه د ښکلا ترڅنګ تر ډېره د ده لاس دی که نه دغه ټولو ته اجازه راکړئ
ښاد آباد بارمان او خوږه ورځ خوږه اونۍ